وایي د لر او د بر غم یو دی خو خدای دې افغانان پښتانه سره پوی کړي او په اتفاق کې شي. پرون په باجوړ کې چې کومه بمي چاودنه وشوه پولیس والا پکې خپل ژوند د لاسه ورکړو نو ما ډویټ وکړو هغه ډویټ ما بېرته ډیلیټ کړو. په څه وجه مې ډیلیټ کړو دا در سره شریکوم. خو اول راځئ دغه ویډیو وګورئ د دغه پولیس والاو پسې خلک څنګه جاړي او بیا په افغانستان کې به چې داسې حادثې کېدي زمونږ خلکو به کومه جړا کوله. دا دواړه ویډیوګانې لږې لږې لنډې غونډه کې دا وګورئ بیا په تفصیل سره خبرې کوو. زما پښتنه مور څو بچي دي لاسه ورکړي په اردو کې زما مور لاسه بچي ورکړي دي په پولیس کې زما مور بچي لاسه ورکړي دي په امنیت کې زما مور بچي لاسه ورکړي دي او په تعلیم کې زما مور بچي لاسه ورکړي څو بچي دي لاسه ورکړي. تاسو د صرف پښتنه مور لیدلې ده زه شپږو بچي دي لاسه نه ورکړي. ولې ما ځپئ ولې پښتون وژنئ په رنګ رنګ نومونه باندې زما پښتون بچي وژنئ او زما مور هم کتله دا دواړه ویډیوګانې چې یو د بر وطن چې کله پولیس والا زمونږ او زمونږ ملي اردو والا خپل ژوند د لاسه ورکوي زمونږ خپل افغانانو پې څنګه جاړي. پرون ما جاړل نن ته جاړې ځکه ما دا ډویټ لرې کړو ځکه دا ډویټ چې ما وکړو ما ته باندې کمنټونه وشو زمونږ خپله افغانانو ورونو چې یعنې خوشحالۍ احساس یې کوو څنګه چې ما پر ډلسمن خان باندې چې د پاکستان په پوځ باندې حمله وشوه او ما رشین چې پیاله راواغسته خلکو هماغه فکر کوو چې د باجوړ په دغه ورونو باندې به زه خوشحالي وکړم. خو نه دا زما وینه ده دا زما ورونه دي. د دې مشکل ما ته معلوم دی افغانان ورونو زه ستاسې احساساتو ته احترام لرم. زه پوهېږم چې بعضې پښتانه د ښکته وطن به د افغانستان په ملي اردو والا باندې خوشحالېده د هغې په مرګ دای په شهادت همدغه شانې په پولیسو همدغه شانې چې زمونږ به هره بدبختي راتله او بمباولتو دې به هلته خوشحالي کوله. خو موږ به هغه خلکو سره ځان نه برابرو ځکه دا زمونږ ورونه دي دا زمونږ د وجود حصه ده او دا کارونه چې څوک کوي 90% دغه ایسای دا کارونه کوي دغه پولیس والا وجني او غټ اګزام یې دا دی چې په کله چې په پولیس لین کې حمله وشوه ویل چې دا خودکش شوی دی 1.5 سل پولیس والا خپل ژوند د لاسه ورکړو دا کال 1.5-2 کاله مخکې. اولنی سړی زه ما په ویډیو کړم دا خودکش نه دی دا خپله ایسای ورته بمونه ایښي دي او هغه بیا ثبوت شوه. او که کله تاسو ته یاد وي که په 2008 او 2009 کې به همدغه ایسای به په پېښوري پیونو نه ولړلې دا د پېښور خویندې میندې به بمونه وانه لوځولي. نو د دې دشمن او زما دشمن یو دی دا به نه پوهېدو پرون خو نن دی الله پوه کړي. او دا د چا بچي دي دا زمونږ دا مور لري دا خور لري زمونږ او ستاسې پښتانه ورونه دي دا د دغه خلکو بچي دي. دا وګورئ دا مشران دا د باجوړ مشران دي ته ماته د افغانستان او د دې په مشرانو او د دې په لباس کې د دې په جامو کې د دې په ژبه کې د دې په دین په مذهب په یو په څه کې د دې فرق دی ټول یو خلک یو که نه. نو خبره دا ده چې هېڅکله موږ د دغه ورونو په دغه باندې نه خوشحالېږو په مرګ باندې ځکه دا خلک بېګانه د ډوډۍ پیسې نه لري د مجبورۍ نه دي وروره په پولیس والا کې او په بل ځای کې وروره نوکري اخلي او مهربانه بچیانو ته یو 2 وخته ډوډۍ راوړي. موږ چې په چا باندې شین چیس کو موږ چې په چا باندې خوشحالېږو هغه د اسلام غټ دشمن دی چې دا د پاکستان ریاست پوځ او جنرالان او کرنیلان او ایسای ده. نو خبره دا ده چې ځکه ما هغه ډیلیټ کو پرون هغه خپل ډویټ چې افغانانو ورونو چې دردېدلي دي او دغه شان دي بدبختیان یې لیدلي دي دغه شانې جړاګانې کړي دي په افغانستان په ملي اردو والا باندې په پولیس والا باندې نو هغه درد اوسه پورې په دې زړه کې دی. نو افغانان ورونو باید موږ دشمن وپېژنو چې دغه پښتنو دشمن او زمونږ دشمن یو دی. خو زه پولیس والا ته تاسو ته وایم چې تاسې خپل پښتنو سره ظلم مه کوئ ځکه همدغه پښتانه چې په تاسې باندې دي چې دردېږي. پرون په باجوړ کې چې کومه د بمي چاودنه وشوه په پولیس والا باندې تیاره نه ورتله هغه هلیکاپټر نه ورتلو چې دې سره کومک وکړي. نو الله دې وکړي چې زموږ لر او بر پښتانه افغانان په دې خپل دشمن باندې او په دې خپل دغه پوه شي چې پرونه پورې چې ما سره کېده نن هغه ډیمق عمل تا سره کېږي. او مخکې هم دا ما ویلي چې دا منطقه چې دا به د افغانستان حصه ګرځي څنګه چې افغانستان سکوت وخوړو همدغه شانې به دا سکوت خوري. دا خبره زما یاد ساته. باقي د دې ورور دا ویډیو مو ګورئ
په الله سپارم هېڅکله به زه په لر او په بر وطن کې او په افغانانو پښتنو کې فرق ونه کړم. ما ته درد غم خوشحالي ټوله زما ده او باید موږ تاسې په دې باندې فکر وکړو. خدای پاک سبا نه مني قوم سبا مې دا شهید هم نه مني دا شهید مې نه مني دا شهید مې نه مني دا وګړي دا شهید مې نه مني د دې شهید باندې مې بیا خاندي د دې شهید نو بچي د بار زمون دی واما د دې شهید بچي په بازار کې پولې به خرڅي سبا د دې شهید بچي پولې خرڅي.